أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت. دغه ځکه مسله د تبیید درته بیانوي. تبیید یې کنا شپینا نیت کول وتا. تبیید سمانا شپینا نیت کول وتا. دغه مسله مون او شوافیو پنمنس کې اختلافي دي. شوافیو پنځ باندې تبیید د روزه د پر شرط دی. یعنی روزه د پر بشپینا نیت کوي. اور مو احناف پنځ باندې تبیید شرط نه دی. بلکې زوال نه مخ کی تا نیت وکړلو دغه نیت صحیح دی. صحیح شولا. اور مونږ د پاره دلیل څه شه دی؟ مو احناف د پاره دلیل اشاره النص دی. هغه څنګه چې الله فرمایي واتم الصيام الى الليل. تاسو اتمام د روزي وکړو تر شپې پورې. اوس اتمام ول حکم کله ملويږي چې کله تا یو کار شروع کړی وي. هغه نه مخکې خو نه ملويږي کنه. نو چې کله تا یو کار شروع کو هغه د بعد ته حکم د اتمام شوه دی. نو معلومه دا شو د غنیت په هم ته اوس کوي. د غنیت په هم ته اوس کوي. شپې نه نیت څه مراد؟ شپې ته حکم متوجه دی نه. چې کله حکم د تنه دی متوجه نو څه شي نیت ته کوي. چې کله ته حکم متوجه شي نو ته بیا نیت وکا. نو احناف د پر دغه دلیل دی واتم الصيام الى الليل ثم اتم الصيام الى الليل. خادي شوافیو د پر دلیل څه شه دی؟ حدیث مبارکه دی حشی کې د ذکر شوه صلا صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل. چې روزه نشته هغه کس د پاره چې هغه نیت د روزي نه وی کړي من الليل د شپې نه. صحیح. نو دغه حدیث مبارکانه زمونږ احناف ورته یو څو جوابات کوي. جوابات ځان سره نوٹ کوه. اول جواب ورته دا کوي چې من الليل نه مراد اول جز د ورځې دی چې هغه صبح صادق دی. اول جز د ورځې دی چې هغه صبح صادق دی. اور صبح صادق نه تعبیر من الليل سره شوه دی. اور دغه من الليل سره تعبیر صبح صادق نه ولی شوه دی د وجه د کمال اتصال. د وجه د کمال اتصال. کمال اتصال څنګه؟ لکه ګورای صبح صادق د شپې سره بالکل ټچ دی کنه. بالکل اتصال دی کنه. شپې ختمي دو سره صبح صادق راځي. شپه ختمه صبح صادق دا شروع. نو دغه کمال اتصال د واجینا صبح صادق نه تعبیر من الليل سره شوی. او من الليل نه مراد به څه شو؟ صبح صادق نه هغه شپې نه نیت کول. صحیح شو. یو جواب. دویم جواب دادی چې دغه حدیث مبارکه دا منسوخ شوی دی. دغه حدیث مبارکه دا منسوخ شوی دی. دوا جواب شو. دریم جواب دادی چې دغه حدیث مبارکه هغه رجوع متعلق دی چې هغه د پر وخت متعین نوي. هغه د پر وخت متعین نوي. روزي په دوا قسمه باندې دي. یو هغه روزي چې هغه د پر وخت متعین وی لکه روزي د رمضان شوي او روزي د نظر متعین شوي. چې مثلا تا یلی وی چې زبر د غرتلون کې پیر پورځي باندې روزه نسم. نو اوس راتلون کې پیر سنن مثلا اتوار دی سبا پیر دی. نو بس دا نظر متعین دی. نو دی د پر هم شپې نه نیت کول ضرورت نشته. بستا نیت دی. صحیح ولا صرف سبای صبح صادق په وخت کې نیت وکړو چې ما روزه دی. بس خبره ختمه. کوئی شي په خبره
نو دغه حدیث مبارکه هغه روزو متعلق ته هغه کې هغه روزو د پر وخت متعین نوي لکه مثلا هغه روزي د قضا دي هغه روزي قضا روزي دي ته قضا روزي راګرځي دي د پر وخت متعین نه دي کنه دا خو پورا کال کې ته کم ورځي روزه ساتي ته ستل شي اندرنګ یو نظر غیر معین نظر غیر معین ستایلی وی چې ما پلان کې کار وشو زب دوی روزي ساتم ورځ د ورده نه دي متعینه کړي نو دا روزه غیر معینه دي غیر متعینه دي نو دې د فارهم دغه نیت کول یعنی دغه غیر متعین رجوع په باره کې دي ستب نیت وکي خو بیام دینه من الليل نه دي مراد دینه هغه صبح صادق مراد دي بیام من الليل ورنه مراد نه دي شپې نه بلکې صبح صادق په وخت کې د نیت کوي لکه مثلا دغه رجوع کې څه کم دی کنه دا اوس ته د نشي کولای سمسپخین وخت کې تاسو نه دي کوړلې څه د تمیلاو نشو یا مثلا ته یو لس بجې را پارت لګنا را پارت للی سترګې د وسوله ولی یاره نن په ماشه موسم دی خسته موسم دی ها بس مړه غکزې روجا به ونسم خوښ وي یا باغه ما نخته مڅکړی و هغه روجا بنن ونسم نو دغه روجا نشي ولی دې د پاره دغه تبیید د شرط خو تبیید نه مراد مو احناف په نسبت باندې هغه صوب صادق ته شوافی ولا تبیید نه صحیح دی نفلی رجوع د پاره زوال نه مخکې مخنیت کول شي صحیح دی لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام براغلو کوړه یره کور کې څشتا نشته یره نشته دا به چاشتو ولا وختو دا بل لس بجې ټیمو یو لس بجې ټیمو یره څه نشته بس نبی علیه الصلاۃ والسلام وو فرمایل بس نن ما روزار نبی علیه السلام ډیر فقر او فقیر ژوندۍ تیر کړی نو بس ما روزادي نو نفلی روزانی ولا شي او قضا روزي او نظر غیر معین روزي دا دې لپاره تبیید ضروری دی او تبیید زمون احناف په نسبت باندې هغه صبح صادق شپې نه صحیح ولا نو یو جواب دادې چې دغه حدیث مبارکه هغه رجوع متعلق دی چې هغه د پر وخت متعینه نوی لکه قضا روزي شولې او اندرنګي نظر غیر متعین روزي شولې حاجی بل یو جواب دادې صدقه حدیث مبارکه په اولویت باندې حمل دی دغه حدیث مبارکه په اولویت باندې حمل دی اولویت باندې حمل دی یعنی اولا خبره داده څه شپې نیت وکا صحیح شپې نیت وکا نور جائز دی ست هغه صبح صادق په وخت کې او یا روستا اشراق په وخت کې نیت وکي خو اولاد دي چې شپې نه نیت وکا اور بل یو جواب داده صدقه دې کې د کمالی روزه ولا نفي دي چې لا صيامه یعنی کامل روزه نه دي کامل روزه نور نیت کول روسته هم دا جائز دي څورځي ته نیت وکي اور اندرنګي بل یو جواب هغه داده چې دغه دې کې لا صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل دغه حدیث مبارکه څخه کم دی کنه دینه ورته مونږه جواب دا کو چې ګوره مونږ سره دلیل هغه اشاره النص دی مونږ سره دلیل څه شه دی اشاره النص او تاسو سره دلیل حدیث دی خبر واحد دی اشاره النص قطعی دی اور اندرنګي دغه خبر واحد د ځواني دی نو لہذا ترجیح به ورکول شي قطعی تا پسوانی باندې نو لہذا زمونږه مذهب هغه راجح دی اور بل یو اخیری جواب دې د پردا دی چې ګوره د دې کې څه فرمایلی دی لا صيام لمن لم ينوي صيام من الليل مونږه احناف هم دا خبره منو مونږه خو دینه انکار نه کوو صحیح شو چې شپې نه بنیت کوي نو شپې نه نیت مطلب دا دی چې ګوره مثلا تلس بجې د روزې ول نیت وکړلو لس بجې خو دغه روزه خو به تلسو بجو نه نسی کنه بلکې نیت په د شپې نه کوي چې شپې نه تاسو ندی خوړلی لس بجاو شوي در باندې تاسو ندی خوړلی یاره بس روزه به ونسم خو روزه هغه شپې نه روزه دا ناس لس بجو نه واخله ما روزه د مخامه کوي نو من الليل بالکل صحیح دی صحیح ولا شپې نه نیت مطلب دا والا هذا بنا بر دی باندې یخرج الحكم
تخریج کول شي روبستل شي الحكم حکم فی مسألة التبیید په مسئله د تبیید کې والا هذا یعنی بنا بردی باندې چې موجب دغه نص هغه نص شه دي چې کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل دغه نص چې د دی ولا موجب د دی ولا مقتضا نو دغه حکم په مسالې د تبیید کې دامر وبستل شي فإن قصد الاتيان پس بشکا اراده کول الاتيان پس بشکا اراده د اتيان اراده د ادایګي بالمامور به د مامور به ادایګي د دې اراده کول انما خبر داده یلزمه لازمیږي دغه مامور به یلزمه لازمیږي دغه مامور به عند توجه الامر په وخت متوجه کیدلو د امر کې چې کله امر متوجه شي نو بیا در باندې مامور به لازم شو کنه والامر اور امر بصوم څخه کم د ناقد لیکلي انما خبر داده یتوجه دا متوجه کیږي بعد الجزء الاول رست د جزء اولنا صحیح شو رست د جزء اولنا څنګه طلوع صبح دی هغه وخت کې تا ته دغه امر دی کنه څنګه امر اتمام سره الله کړي لقوله د وجد قول د الله تعالی ثم اتم الصيام الى الليل وشولا واما دلاله النص او دریم قسم د تبیانې دوا قسمونه د تبیان شو عبارت النص اور اشاره النص مثالونه چې کم بیان کو نو هغه یوې مسلې کې عبارت النص او نورې مسلې ونمونګه اشاره النص سره معلومي کې اور حکم د تدل ته نه دی بیان کړي چې عبارت النص اشاره النص حکم څه شي دی نو حکم د دی ولا قطعی دی حکم د دی ولا قطعی دی ها دا قطعی اشاره النص عبارت النص دا قطعی دی نو حکم قطعی دی واما دلاله النص او دریم قسم دلاله النص دی دلالت النص تاسو وجد حصر کې بیان شیو کداغه حکم لفظ نه ثابت نو عبارت النص اشاره النص کچته معنی نه ثابت نو دلالت النص یا اقتضاء النص دلالت النص په کلوي چې په اعتبار د لغت هی ته سمجھ دراشي نو دلالت النص په اعتبار د لغت هی ته سمجھ درا نغلو څه زیادت ضرورت نو اقتضاء النص نو دلالت النص ته ګوره تعریف واما دلالت النص اور ہر چی دلالت النص دے فہیا پس دغه دلالت النص ما هغه معنا دے علماء جس کو جان لیا گیا ہے علتن بطور علت کے یعنی دا دلالت النص هغه معنا دے هغه معنا څه هغه معنا هغه گنلی شوی دے علماء معنا جان لیا گیا ہے یعنی جس کو شمار کیا گیا ہے پښتو کې معنا څه هغه غنلی شوی دی څه شي غنلی شوی دی علتن دغه معنا علت غنلی شوی دی څه د پاره للحکم د پاره د حکم دسی حکم المنصوص علیه څه هغه حکم منصوص علیه دی منصوص علیه څه معنا پاسه د تناقض لیکلی الله دغه ناقض باندې رحم وکي الذي ورد به النص منصوص علیه هغه حکم ته یی څه هغه باندې نس وارد شوی وي صحیح دغه منصوص علیه حکم د پاره دغه معنا علت غنل شوی دی صحیح دی چیرې دغه منصوص علیه حکم څه کم دی دی علت څه شی دی یره د دې علت دغه معنا دی د دې علت دغه معنا دی اور دغه علت څه غنل شوی دی کنه لغتن په اعتبار د لغت سره صحیح په اعتبار د لغت سره کو زناقید دي کلی بلا فکر و تامل بغیر د فکر اور بغیر د تامل نه سوچ او فکر نه صحیح سوچ او فکر اور کتاب نه کړي تاسو کله دغه ټکه د تا په مزغو باندې پریوته چیرې د شینه ته الله تعالی منع کړي یره ځ الله تعالی ولی منع کړي د دې معنا څه دي کې علت څه شری یره علت د دې ولدا ده اوس دغه علت یعنی دا اوس معنا شو صحیح شولا څه دې معنی د واجینا دغه حکم الله تعالی کړی دی دینه منع کړی دی پوه شي په خبره او دا ګوره لغتن بس تا څنګه واوري د تا ته پته ولګی دا لجتهادن ولستنباطن
نه خو دې لپاره مجتهد کېدل ضروری دي او نه خو دې لپاره فقيه کېدل ضروری دي. څه د غټ فقيه وي غټ مجتهد وي تا ته پته ولګي، غټ فقيه مجتهد نه وي نو تا ته پته نه لګي. خو صرف دومره وي چې تا ته دومره هغه انګلیش کې چې په ای بی سی خو پوهیږي کنه، دومره خو په ای بی سی چې پوهیږي، په الف با تا سا پوهیږي، نو بس تا ته پته لګي. لکه مثلا د پښتو متعلق یو خبره ده، نو ته په پښتو ټکو خو پوهیږي کنه، تا ته پښتو ژبه درسي چیرې دا خبره دی وکا خدا خبره دی ځکه وکا تا ته دوره پته لګي. اندرنګي عربي خبره ده، نو تا ته عربي ژبه باندې ته معلوم وي چیرې عربي ژبه دالي یره دغه ټکه دی معنی د پاره رسی دغه ټکه دی د پاره استعماليږي. دی وجنه دینه من راغلي دومره څه خبر وي په یعنی هغه لغت باندې چې تا ته پته وي دغه ټکه ته ووریدو ډایرکټ ور باندې پويږي هغه علت ته معلومه ولا شي، نو د دلالتون نسته پويګو په خبره. لکه ګورا مثال د تنقل کړه دی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، مور و پلار تا اف ما کو اف ولا تنهرهما اور دار راٹو ما صحیح ان کو جڑ کو مت. کلمہ اف نہ کہو اپنے ماں باپ کے سامنے اف مت کہو اور ان کو جڑ کو مت اگر راٹو ما. نو اوس ګوره کلمه د اف اوس عربي ژبه پیژندون کې چې عربي ژبه باندې عالم وي نو هغه ته پته دی چې دغه کلمه د اوف دا څه د لپاره استعماليږي، دا راټنې د لپاره استعماليږي، دا زورنې د لپاره استعماليږي. دی اوف کلمې سره سړی راټلې شي، سړی ته تنبیه ورکول شي. نو معلومه دا شو چې کله دا راټنې د لپاره استعماليږي یعنی مور پلار ته اوف مایا اوف، نو دغه اوف کلمې سره مور او پلار ته به تکلیف راسي، ځکه مور او پلار څخه راټه هغه ته زورنه ورکړي نو هغه ته تکلیف ملويږي. نو کلمې د اوف نه الله ولی معنا کړی دی، ځکه یې معنا کړی دی چې دې سره مور او پلار ته تکلیف راسي، نو مور او پلار تکلیف نه بچ کا. صحیح شو، مور او پلار ته تکلیف ما ورکوا نو الله دې نه منع کړی. نو اوس ګوره کلمې د اوف مونږ ته علت پاته ولګی دا چې هغه علت څه شه دی تکلیف لري کول. نو اوس ګوره څه کم شیزونو کې دغه تکلیف مور او پلار ته رسیږي نو بس هغه شیزونه به هم منع. او اندغه کلمات د اوف چې یو قوم دی کلمات د اوف مثلا هغه د پر بطور اکرام استعماليږي. صحیح شواله بطور اکرام. لکه ګوره ډیر ټکی دي چې هغه به مونږ پښتنو کې زیاړوي او پنجابیانو کې به هغه مثلا خوشامدید پر استعماليږي. اندرنګ مثلا د ډیر ټکی به چې تیروال به خانمانی او مو ولا خلق به خمنی انګو ولا مثلا شهر ولا یا افغانیان پوښوي. نو ډیر دسي لغتونه وی کنه چې بعضو لغتونو کې به هغه زیاړوي بعضو لغتونو کې به هغه ډیره خبره وي. نو اوس اندغه کلمات اوف ته ګوره قران مجید کې خو الله فرمایي فلا تقل لهما اف. اوس کله یو قوم دی لکه باز کې دغه اندغه کلمات ده قاضي ابو زید دبوسی رحمت الله علیه ولا نقل کړی دی. ابو زید دبوسی رحمت الله علیه هغه یی کلچر ته یو قوم کې دغه کلمات اوف د اکرام د پر استعمالي دله نو بیا مور ته اوف کول شي بیا پلار ته اوف کول شي ځکه علت د دی ولا څه شي دی لدفع الاذى او الکه خو اذى ورکی نشته کنه اوف کلمې کې هغه قوم خو اکرام د پر استعمالي نو بیا هغه دي کې د منع نه دی. کویګو په خبره خاجوس کتاب ته ګورو. واما دلالت النص اور هر چی دلالت النص دی فهیا پس دغه دلالت النص ما هغه معنا دی علما جس کو جان لیا گیا ہے هغه غنلی شوی دی هغه شمرلی شوی دی علتن علت غنلی شوی دی دغه معنا للحکم المنصوص علیه د پاره د حکم منصوص علیه لغتن په اعتبار د لغت سره دا معلومه شوی دی دغه معنا لا اجتهادا ولا استنباطا. مثاله مثال دغه دلالت النص فی قوله تعالی فقول الله تعالی کی فلا تقل لهما اف پستا سمور پلار ته اف مایو ولا تنهرهما او دارټوما فالعالم باوزاع اللغه پس
علم رکھنے والا, خبر رکھنے والا, جاننے والا, باوضاع اللغت, لغت کے وضعوں کو, لغت کے وضعوں کو جاننے والا, یفہم, سمجھ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے یا سمجھ سکتا ہے, باول السماع, اول سننے کے ساتھ, ای بمجردہ, یعنی صرف محض سننے کے ساتھ, ان یہ بات سمجھ سکتا ہے یا سمجھتا ہے, تحریم التعفیف, کلمہ اف کی حرمت کو, کلمہ اف کی حرمت کو, کہ دغا کلمات اف ولی حرام دے, ان تحریم التعفیف, صدغا تحریم د تعفیف, دغا تحریم حرمت کلمه د اف, لدفع الاذى, د پار د لری کولو د اذیت تکلیف ته, انهما مور پلارنا. وشولا اوس حکم د تبینی, وحکم هذا النوع, اور حکم د دغه نوع دغه دلالت النص ولا څه شي, عموم الحكم المنصوص علی, اغه عموم د حکم د منصوص علی دی, یعنی منصوص علی باندې کم حکم ولګی د حرمت, خدا یعنی د دې حکم دا عام دی, منصوص علی ولا حکم ولګی چې دا حرام دی, دغه حکم عام دی, خو لعموم علته, د وجه د عام کیدلو د علتنا, د دې معنا داري د ځان سره ولیکو, د سی ولیکو, جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم بھی پایا جائے گا, جہاں جہاں علت پائی جائے گی. صدیق مجھ سے ولی کنت ولی شرمے گی خرسے لکلو لکا شاب پینسل سر لکا ادھا جی والا مولی سے شو بیمار دی شرط لگی کلی تا بیرازی کنا پوخ لگا والی سبکی پریک دا والی تول سیڑے ہو اس کور کے تیرا کے الله د روح صحت یو تاسو ته دعاګانې کوو کنه, خپل ملګرو ته دعاګانې کوو کنه, څنګه تاسو علمی سفر کې ملګری دی کنه, څنګه دینه محروم نشي, او تاسو به یو ورځ ورته دعا نه وکړي, یاره نه مې وکړي تاسو د پوندې عالی چا به دعا کړي, رښتیا وي دعا ورته کوو کنه, هر منځه د بعد ورته دعا کوو, صحیح شو, الله د ورته روح صحت ورکړي, الله دې بیا راولي, اللہ دی دغا سفر نہ پاتے ماکی. خاجی نو سیلو, جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم بھی پایا جائے گا, یعنی گورا اس کلمے دا اف نہ علاوہ, دا کو کلمات اف ولی حرام دے چھ مورو پلار تا تکلیف ما ورکوا, اس بلد سے کار دے بلد سے خبر دے چھ غسر مور پلار تا تکلیف رسیگی, دغه علت ورکی ومندل شو کنه, لہذا هغه کار به هم حرامي, لکه ګوره مخکې درته یی, ولهذا المعنى, اسی علت کی وجہ سے, معنی ترجمه به څه کوو مخکې د تیریو, اسی علت کی وجہ سے قلنا ہم کہتے ہیں, بتحریم التضریب, ضرب بھی حرام ہے, مارنا بھی حرام ہے, والشتم, گالی دینا بھی حرام ہے, ولی ګوره پاسر تلیکلی, لأنهما تورث الاذى لهما, صدیقے ہم دی دوارو دا پارا اذیت تے کنا, والاستخدام, اور اندرنگی خدمت لینا, عن الاب, پلار سے, پلارنا خدمت لینا باپ سے, بسبب الاجارت, پسبب دا اجارے, پلار کو بجی خدمت کئی کنا, ولی نہ کئی, لار درته بازار نه سبزی راوړي, میوه درته راوړي, نور کارونه درته کوي, کپڑے درته اخلي, خو هغه خدمت کوي, هغه کې احترام دی, هغه کې شفقت دی, اور خط دا وایي چې پلارا داسې چال دی زباسي کار خو به نسم کنه, بازار نه سبزی راوړي, میوه راوړي, کپڑے راوړي, خو چې بل نسم 1000 روپۍ تنخواه ورته راکوم, خو پلارا تا ته به دا 1000 روپۍ درکوم, نو دا جایز نه دی. ځکه اوس دغه پلاس پکاوی دی, ځکه نوکر هغه سړی په نظر کې ټیټ لاګي کنه, چې دا زما نوکر دی, نو بسبب الاجاره لار نه خدمت کول جایز نه دی. اندرنګ دغه مور دی کنه,
دغه مور تا ته روټه پخې، تا ته سالن پخې، تا ته چای پخې، ناشتا درکې، کپڑے درته وینځي، تا خدمت کوي کنه، نو دا جایز دی. صحیح شو؟ ځکه دې کې احترام دی، دې کې شفقت دی. اوس اندغه مور دی ته ورته چې مور زب څه بل نو کار نسم، ها څنګه ته زلا شل زره تنخوا ورکوم، خدا به زتا ته در کوم، دغه کارونه کوا. اوس دا جایز نه دی. ځکه دې کې بیا سپکاوی راغلو، مور ته تکلیف رسیږي، پلار ته تکلیف رسیږي، نو بسبب الاجاره استخدام دا جایز نه دی. والحبس بسبب الدين، اندرنګ قید کول په سبب د دین. اوس ته چا باندې قرضا دی کنه، بل سړی باندې قرضا دی، د ته په حکومت باندې جیل ته چول شي. او څه کله په پلار باندې د قرضا دی، نو پلار ته جیل ته نشي اچولای. ولی؟ ځکه جیل ته اچول دا هم اذیت ور کوي کنه. نو پلار ته اذیت ور کول کلمه د کفر ولی حرام دي، ځکه اذیت ما ورکوا. صحیح شو؟ اذیت ونه لري شي، ورای شي، ختم شي، د دې لپاره کلمه د اف حرام دي. نو کم کم کار کې مور پلار ته اذیت وي، هغه کار به هم حرام وي. صحیح شو؟ ګوره هغه حکم بیان شو، کم کم ځای کې علت، هغه ځای کې بدقه حکم. حاجی اویل قتل قصاصا، یا قتل په قصاص کې، لکه یو پلار ولګي د یو زوی مړکو. صحیح شو؟ اوس از خدا دې کنه قصدن یو سړی مسلمان مړ کې قصاص اخستل شي. اوس پکار خدا و دغه پلانن د قصاص واخستل شي، ځکه یو مسلمانی قصدن مړ کړی دی، خو نه د پلار دی. اوس قصاص مړولو کې اذیت تکلیف ته او کنه دی، نو لہذا بچی د پر د منه دی چې بچي خپل پلار ته تکلیف نه ور کوي، نو بچی په بدل کې به د پلار قصاص کولای نشي. قد ثم دلاله النص، بیا د دلاله النص ګوره کوزه ناقید لیکلی په قطعیت کې بمنزله النص، دا په منزله د نص دی، یعنی په منزله د نص دي سره یو ټکی تاسو زیات کو دی نه دی لیکلی. بمنزله النص، بمنزله عبارت النص، بمنزله عبارت النص، دا په منزله د عبارت النص دی. ګوره عبارت النص څه شی دی؟ چې یو حکم ته معلوم شو، هغه دقه نظم نه درته معلوم شو، او دغه نظم انبي حکم د پاره چلول شوی، خدا قطعی دی کنه، قطعی دی. نو دغه دلالت النص هم په قطعیت کې دغه عبارت النص په شان دی. صحیح شو؟ ګوره حتی صح اثبات العقوبه بدلاله النص، حتی کې صحیح کیږي اثبات سزاګانو، هغه سزاګانې چې هغه حدود د قصاص دي، بدلاله النص، په دلالت النص سره. ګوره د دې لپاره مثال څه کوم دی کنه، هغه حاشیه کې د نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راغلو، معاذ اسلمي رضی الله تعالی عنہ. ګوره صحابه کرام ډیر پاک جماعت وو. صحیح شو؟ ډیر پاک. او صحابه کرامو کې څه کم کارونه شوي دي کنه، نو هغه د امت رهنمایي د پاره تر قیامت پورې خو یو نظام پکاره او یو جامع قانون پکاره وو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه یو کار هم نه دی پرېږدوله څنګه مو تاسو نه وشي، او هغه کار کې د مو تاسو رهنمایي د صحابه او نبی علیه السلام تعلیماتو کې نوي د سکیدل نشي. نو ګوره اوس دا یو صورت کنه، یو سړی دی هغه شادي شوده دی، زنا وکړله، دې ته څه کو؟ اندرنګ یو سړی دی غیر شادي شوده دی، زنا وکړه، دې څه کو؟ نو د ټول کارونه صحاباو کې شوی اندی د پاره دي چې دغه قیامت پورې انسانانو ته دغه تعلیم ملاوي شي. صحیح دی؟ نو یو صحابي دی معاذ اسلمي رضی الله عنه، هغه شادي شوده دی، هغه نه زنا وشوه. ځکه زنا وشوه او پاک سړیو پاک جماعتو د خبرې پټه نه کړله، راغلو ډایرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې جیمانه خود سیده کار وشو. صحیح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو یو طرف ته مخ واړول، بل طرف ته مخ واړول، بل طرف ته مخ واړول، نو دغه صحابي به مخ مخترتو چې جیمانه دا ګناه وشو، ما پاک کا. نبی علیہ السلام بیا اخر کې ورته چې نه بدوي کړي دا ګناه، اسبه د باسو کې نار کړي وي، خپل د خپل شوی زنا به نه وی کړي، او ورته چې نا جی و مکړه. فکله اصرار وکړو وی ویلو چې نا و مکړه، نو دا شادي شوداو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دی باندې حکم وکړو صحابه کرامو ته چې دا سنسار کو، دا رجم کړل شي. نو هغه ته بیا رجم ور باندې جاری شو. هغه دا واقعیا دی و دا پورا شو کنه. نو لہذا
اوس دی باندې ګوره نبی علیه السلام رجم سزا نو دا د نبی علیه السلام دغه کم الفاظ مبارک دي کنه نو دا عبارت النص دی څه شی دی عبارت النص چې دا رجم کو صحیح اوس دی کې علت څه شی دی صدا شادی شوده اور زنا ورنشي و صحیح دی نو اوس ګوره دلالت النص سره مونږه هر هغه زانی کې چې هغه زنا وکي او شادی شوده وي دغه حکم مونږه ثابتو کوئی شي په خبره اوس نورو کې دغه حکم ثابتيږي دا به دی معنا د واجنه دی علت د واجنه چې دغه صحابي ته دغه سزا ولې ملاو شو شادی شوده او زنا وشو علت دا وکنه ذکر رجم نو اندرنګي اوس بل سړی کې چې دغه علت موجود شو نو هغه باندې به هم مونږ دغه سزا دا نافذو چې هغه رجم دی ثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح اثبات العقوبة بدلالة النص قال اصحابنا يلي زمونږ فقهاء کرامو وجبت الكفارة بالوقاع بالنص وبالاكل والشرب بدلالة النص اندرنګي ګورا وکفاره واجب کړی دی واجب شوی دی بالوقاع وکامنا جما په جما سره په ورځ د رمضان کې بالنص په عبارت النص سره یو صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلو حاشیه کې دغه حدیث هم نقل کړی دی څه هغه صحابي نبی علیہ السلام تراغلو ورته چې جی زکو حالات شو ما خپل ځان حالات صحیح څرنګي یره قصدن روزه په حالت کې معنا جما وشو خپل بیبي سره ما جما وکا روزه مو اور قصدن مو وکړه صحیح شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو سمنډا شپیته روزه ونیسا څورا شپیته روزه دا یو قضا کفاره دا یو به قضایی ونسی شپیته روزه بنور ونس نو دغه صحابینه جار شون دا ورته یی سجیل لانجا خو اندی روزه جوړه کړی وګنه اوس ختمه باندې شپیته روزه نور نسی نو بیا نه دغه وشنو بیا به څه کو نو لہذا روزه نشم نسته صحیح شو نو خبیا ورته چې روزه نشي نسته نو د سیوکا بیا غلام آزاد کنو یاره غلام خو زه خو سره د خپل څټ مالک یم هیڅ شی مې سره نشته غلامان نه لرم خبیا د سیوکا شپیتو مسکینانو ته روټه ورکا نو هغه ورته چې ما سره سشتانه ز خپل د خدای غریب یم ما سره څه شي د شپیتو مسکینانو ته روټه ورکم ما سره هیڅ شی نشته خنشته هدا سیوکا د دې کې کینا بس شراشي دربې کوم هغه تقسیم کوم نو دي کې لغون دي ټیم تیر شو د کجوري راغلی نو هغه کجوري راغلی ورته خدا تقسیم کړ نو دا ورته یی چې یا رسول الله قسم په خدای دی مدینه منوره کې ما نه غریب بل څوک نشته صحیح شو دی ما نه بل څوک غریب سره شته نه پچا به تقسیمو نبی علیہ السلام ورته وخندید ورته چې ما زاب خپل یو خره په خپل کور ولو بچو باندې یو خره صحیح نو بس دراولو خو بیا نبی علیہ السلام ول چې دغه حکم دی پوری خاص دی بل چا د پاره نه دی ایڅ کله دی صحابینه د عمل وشو کنه ایڅ خپل مالک خپل ملګرو ته ویل زلکه د سکار نشه من نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه هغه ټول ډیر ملامت کو زلکه د څنګه ته وسکار کړي دی پوښتنه مو نبی علیہ السلام نه شو کوي صحیح شو نبی علیہ السلام مونږ ته بچي دا کار د کولو دی رمضان کې بیا ورځي کې دا جما کول خپل پوښتنه وکړه چې کله دا خو صحابي ډیر وډر کو دا څنګه پوښتنه ده چې کله دا صحابي راو دي خو ډیره غاټه وکړه او بیا دا غریب مسکینو بیا نبی علیہ السلام ورته دا ویلو چې تکله خپل محالي خپل کلی ولاو تلاشي هغه ته وي خپل زکاتونه ما ته راکو صحیح شو زه غریب یم نو چې کله دا لاړو کلی ولا ته خپ خندا خوشحال چې تاسو ما ته نو د سیبو شي تاسو پوښتنه ما ده پر نه کوله دا ما خپل پوښتنه وکړه ډیره غاټه وکړه دا د کجوري مم راوړي او زکات هم شابه ما تراو نبی علیہ السلام یې چې د زکات ورکړي صحیح شو نو دا د عبارت النصر کفاره ثابت شو موږ د دی ولا علت معلوم کو علت څه شی دی د روزي به حرمتي څه شی قصدن ته روزه ماته کا او د روزي به حرمتي د وکا کنه اوس اندغه روزي به حرمتي څه کم کار سره موجوديږي کنه نو هغه سره به هم کفاره واجب وي د دلالت النص دی اوس لہذا عقل د وک شرب د وک روزه د ماته کا کنه قصدن
روزي به حرمتي ده وکا نو اکل او شرب سره به هم تابعه کفاره واجب وي صرف جما سره نه دي کني صرف جما شوی دي جما سره دغه حکم بیان شوی خو دلالت النصر مونږه اکل او شرب سره هم مونږه دغه کفاره واجب وو وبالاكل والشرب بدلاله النص